سلامونه ملګرو. هغه افغان کډوال کوم چې په پاکستان کې ژوند کوي د تېرې یوې میاشتې نه ډېر زیات په تشویش کې ول. په دې کې زیاتره افغانان داسې هم وو چې هغوی سره پي او آر او ای سی سی کارډونه وو، هغې باوجود هم هغوی لاړل افغانستان ته. ځکه چې د تېرو یوې میاشتې نه په سوشل میډیا باندې یو غویمه شروع ده، خاص کر اے وی ټي خیبر او مشرق ټي وي او آج نیوز چې کوم ده، دوی یو ډېر غوبل جوړ کړی و په افغانانو پسې. روزانه یو خبر چلاو چې افغان کډوالو ته دومره ورځې دغه رنګ کې خبرونه به یې چلل، نو هغې سره افغانان ډېر زیات په تشویش کې ول. اوس یو بل امید ده د افغانانو چې پرون په اسلام آباد کې د افغانستان حکومت ته د پاکستان دپاره کم سفیر ټاکلی، هغه د پاکستان حکومت یو این ایچ آر او د چاینا چې کوم وزیر خارجه ده، هغوی راغلي ول په پاکستان کې دلته کې یو میټینګ کړی ده. کوم میټینګ چې د متقي د راتلو سره کینسل شوی و، هغه میټینګ چې ده هغه اوس روان ده. په دغې کې په څو موضوعګانو باندې خبرې شروع دي، خو خصوصا چې کومه د افغان کډوالو موضوع ده، په دغې باندې خبرې روانې دي. د یونیسیار نور ټیمونه چې کوم راغلي ول، هغوی ته خو پاکستان انکار کړی و، هغوی ته یې وخت نه و ورکړی. خو اوس د یونیسیار چې کوم مشر چې د چا په لاس کې د یونیسیار ټول چارج ده، هغه د پاکستان ته راغلې ده. کومه چې یوه ښځه ده، هغه پاکستان ته راغلې ده. پرون د سرحداتو وزیر او د سفران منسټر چې کوم دغه د امیر مقام، له هغه سره هم خبرې اترې کړې ولې. او نن چې د اسلام آباد کې یو میټینګ ده، په هغې کې به هم کینی. نو انشاءالله نن ماښام پورې یا سبا ماښام په دې 2 ورځو کې به چې د انشاءالله رسمي یو نوټیفیکیشن جاري کېږي د شپږو میاشتو. نو امید ده چې جاري شي او دغه مذاکرات که کامیاب شول، نو انشاءالله چې د شپږو میاشتو نوټیفیکیشن چې کوم ده، هغه به تر سبا ماښامه پورې جاري شي. کوم افغانان چې په پاکستان کې ژوند کوي، نو فی الحال چې کوم ده تقریبا اوس هم لا 3-4 ورځې شته دي په وتو کې. اول تاریخ کې د اپریشن شروع کېدو کې اوس هم لا څه ټایم شته. نو داسې څه فیصله مه کوئ چې تاسو خپل کاروبارونه وغیره دا شیزونه چې کوم ده په کمو بیو باندې وکړئ. 6 میاشتې ټایم که درکړي، نو په دغې کې بیا تاسو کولی شئ چې خپل کاروبار راټول کړئ او ښه په حیا عزت سره افغانستان ته لاړ شئ. نو داسې څه فیصله لا فی الحال مه کوئ. انشاءالله چې مذاکرات روان دي، چې کامیاب شول، نو سبا ماښامه پورې به انشاءالله انتظار کوو. سبا ماښامه پورې دې ریزلټ راوځي او نوټیفیکیشن که راغی، نو بیا چې د خپل کاروبار وغیره چې څه هم در سره وي، کورونه وي، نو بیا ښه په ارامه سره په تسلۍ سره چې کوم ده دغه بیا خرڅ کوئ او هغې نه بعد بیا افغانستان ته لاړ شئ. دغه 6 میاشتې وخت که ورکوي ورته، نو پکار ده چې مونږ دغې کې څومره هم افغانان دي، خپل کاروبارونه وغیره دا څه هم دي، دا راټول کړو چې په دغه 6 میاشتو کې مونږ ځان دې ته برابر کړو چې افغانستان ته تللی شو. ځکه چې زیاتره کسان داسې دي چې افغانان هغه د دې نه هم یېرېږي چې افغانستان کې کارونه نشته، افغانستان کې دا شی نشته، افغانستان کې فلانکې سهولت نشته. سهولتونه هر څه په افغانستان کې شته دي، هر څه کار وغیره هم پکې شته، خو د کولو والا چې پاکستان کې هم که تاسو په کور کښېنئ، تاسو ته څوک کار ته نه وایي چې راسئ ما سره کار وکئ. یا چې کوم ده تاسو خپل کاروبار ته ونه وځئ، نو په پاکستان کې هم کارونه نشته. چې تاسو دغه ځای ته ووځئ، کاروبار ته ووځئ، خپله ریړه وغیره څه هم در سره هغه وباسئ، نو هغې نه بعد بیا تاسو کولی شئ چې ماښام کور ته څه راوړئ. او که چېرته دا شیزونه ونه کوئ، نو په پاکستان کې هم تاسو ته کار وغیره نشته ده. همدغه مثال د افغانستان هم ده، که تاسو ووځئ چې کم از کم یې څه ناڅه پیسې چې کوم دغه تاسو په افغانستان کې هم پیدا کولی شئ. دا نه ده چې افغانستان کې چې کوم ده هېڅ هم نشته ده، ولې هغه ځای کې چې دا کوم خلک ژوند کوي هغه خاورې خوري. تاسو چېرته کتلي چې په افغانستان کې څوک له لوږې نه مړه شوي دي، خو هغه خلک خبرې کوي لکه پاکستان کې د پردي تالي او د خیراتونو مخته شوي، هغه خلک دا خبرې کوي چې په افغانستان کې کارونه نشته، افغانستان کې هېڅ هم نشته. تاسو به کتلي څو ورځې وړاندې یو افغان و چې هغه ویلاګ یې جوړولې په پاکستان کې، هغه افغانستان ته تللی او څو ورځې وړاندې ما د هغه ویډیو وکتله. په کابل ښار کې ځان ته د موبایلو دوکان ویستی ده، ښه خوشحاله ده. 2 میاشتې محنت یې وکړو په افغانستان کې، ښه خوشحاله ده. نو دغه رنګ کې که تاسو هم یې چې افغانستان ته ځئ، خامخا څه ناڅه کار به په هغه ځای کې تاسو ته میلاویږي. داسې څه خبره به انشاءالله نه وي. نو دغه 6 میاشتې وخت که چېرته ورکړلی شي، په دغې کې پکار ده چې هر یو افغان ځان راټول کړي او افغانستان ته لاړ شي. د ویډیو د کتلو ډیره مننه. که تاسو دا ویډیو په یوټیوب چینل باندې ګورئ، نو یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. که چېرته په فیسبوک پیج باندې ګورئ، نو زیاته نه زیاته ګروپونو کې دغه ویډیو شیر کړئ چې هغه ټولو افغانانو ته ورسیږي کوم چې په دغه تشویش کې ول. د ویډیو د کتلو ډیره مننه. والسلام.